نن موږ د مشر منظور په مشری کې چارسده ته لاړو. الته مونږ د فیاض سالار کور ته لاړو او هغه ته مو په د یولسم اکتوبر باندې چې کوم قامی عدالت جرګه د اجلاس ګډون کې د په حق د شرکت دعوت ورکړو. دوی الته دعوت ډیر په رونه ټنډه باندې منظور کو. د دې نه مخکې چې کله مونږ الته د چارسده حدود ته داخل شو نو په زرګونو الکان زلمیان مشران دا ټول سړکونو ته راوتیو د مشر منظور د استقبال لپاره. دته ډیر درون هرکلی وای. بیا د یو جلوس په شکل شه مونږ د سالار صاحب کور ته لاړو او دته مو بیا په د 11 اکتوبر قامی جرګه عدالت چې کوم سیشن کې دونکو دی په دې کې مې د شرکت دعوت ورکو. بیا مونږ الته چې د پاکستان مزدور کسان پارټي کوم مشر دی افضل خاموش صاحب د هغه کور ته ورغلو. د هغه سره هم خپل مشران ناستو، د پټۍ ذمہوار هم سره ناستو. مشر منظور هغوی ته د یولسم اکتوبر چې کومه جرګه کې دونکې ده په هغه کې د شرکت دعوت ورکړو. دوی ډیر په رونه ټنډه په خنده پیشانی سره دغه دعوت قبول کو او مونږ ته مکمل یقین دهانی راکړه چې مونږ په دې جرګه کې سره د خپل مشرانو او د ملګرو شرکت کو او تاسو سره به هر مشورت او نور چې په مونږ باندې کوم بو جوړوي کوم خدمات راته خایي دا جرګه به مونږ او تاسو په شریکه کو او چې مونږ ته کوم د خدمات یې غو ضرورت وي هغه ته مونږ تیار